ډېر شیان په اسلام کې واضح دي او هغوی کې چې کوم حکمت دی هغه الله بیان کړی دی، خو بیا ډېر شیان داسې هم دي چې کوم موږ نه پوهیږو او هغوی معنی باندې نه پوهیږو او هغوی له بیانولی هم نشو. او تاسو ته ویل شوي دي چې په داسې ایدې باندې ایمان راوړئ. تاسو وګورئ چې خپل څه حکمت الله د قرآن کې د موسی او خضر کیسې کې ښیلی دی. ځکه چې کله موسی خضر سره یو نو هغې داسې کارونه کول چې موسی ورباندې نه پوهېدو. کله چې هغې د چا کښتۍ ماته کړه، یو ماشوم یې ووژو، بد خلکو لپاره یې هغوی دیوار سم کو، نو موسی د خضر کارونو باندې نه پوهېدو. نو خضر ویل چې ما د کښتۍ ځکه ماتې کړې چې دا مې بچ کولې، او ماشوم مې ځکه ووژنو چې هغې به ځواني کې ګناهونه کول او نورو ته به یې فتنه جوړوله. نو الله هغې له ماشومتوب کې د جنت راکړو، او دا دیوار مې ځکه سم کو چې هغې لاندې یو یتیم خزانه پټه وه. او بیا خضر د موسی ته خپل کارونو کې پټ حکمت بیان کو. نو داسې ډېر خلک چې کوم په مذهب ایمان نه لري، هغوی وایي چې د دنیا کې عدل نشته او د دنیا ناانصافه ده. نو دا د هغوی خلکو خبره وي چې شاید د ژوند اړه کې ډېره محدوده نظریه وي. هغوی لپاره ژوند د بس پیدا کېدو او د مرګ نوم دی. نو که ستاسو هم دا خیال دی نو بیا تاسو رښتیا وایئ چې دا دنیا یو ناانصافه ځای دی. چې تاسو ایمان نه لرئ، طاقت، اقتدار او دولت نه لرئ، نو ستاسو لپاره د دنیا به ډېره ګرانه وي. او کم خلک په آخرت ایمان لري، هغوی خبر دي چې د دنیا کې انصاف شته. هغه کس چې نورو باندې ظلم کوي، جابر او متکبر وي او مظلوم خلکو ته وژني، نو موږ پوهیږو چې داسې خلکو حساب نه کیږي او دوی د دنیا کې خپل خوښې سره سم کوي او دوی ته بښنه کولو والا څوک هم نشته. خو زموږ دا سوچ غلط دی، ځکه چې هغوی د حساب په آخرت کې کیږي. نو موږ ایمان والا خلکو له پکار دی چې کله هم موږ ته د دنیا کې څه تکلیف ورسي، د الله شکر ادا کړو، ځکه چې الله په هغې تکلیف بدل کې زموږ د ګناهونه وینځي. نو د دنیا کې انصاف شته دی، خو د زموږ سوچ ډېر محدود دی. نو ځکه الله وایي چې انسان تا ته ډېر محدود علم راکړی شوی دی، او ځکه موږ د ډېر شیانو حکمت باندې نه پوهیږو چې موږ کله څه بیانولی نشو او هغې معنی او مقصد باندې نه پوهیږو. نو موږ وایو چې الله حکیم دی او هغه انصاف کولو والا دی او هغه په دې شیانو حکمت باندې ډېر ښه پوهیږي. او د مسلمان کېدو معنی دا یې دی چې موږ په هغې حکمت باندې ایمان لرو، او که هغه راته څه شی باندې پوهیږي نو دا هغې خوښه ده. او دا دې ټول الله رازونه دي. چې زه ستاسو ته پوښتنه وکړم چې د موږ ورځ کې 5 لمونځونه ولې کوو، 2، 3 یا 6 ولې نه کوو، د 5 ولې کوو، نو تاسو کله هم په دې جواب نشئ راکولی. موږ بس د 5 لمونځونه کوو ځکه چې الله ویلي دي.